د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کابل ښار د الوخیلو په سیمه کې د کابل نړیوال کرکټ کمپلیکس د جوړونې چارو د پرانیستې غونډه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ترسره شوه. په دغه مراسمو کې د کرکټ بورډ مشرتابه، د اسلامي امارت یو شمېر چارواکو، د ورزش مینوالو، سوداګرو او د رسنیو استازو ګډون کړی و. ټاکل شوی دغه کمپلیکس په راتلونکي کې د ملي او نړیوالو سیالیو ترڅنګ د لوبغاړو د تمرین، روزنې او پرمختګ لپاره مهم مرکز وګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ د پروژو د انجنیري څانګې مسؤل انجنیر ممتاز عمرزي د یاد کمپلیکس د جوړښت، اسانتیاو او تخنیکي برخو په اړه معلومات وړاندې کړه او د پروژو پر بیلابیلو پړاوونو خبرې وکړې. یعنی یو به عمومي میدان وي چې هغه کې به 40,000 تماشاچیان د تماشاچیان لپاره د ناست ځای وي، او دوه فرعي میدانونه دي چې فرعي میدانونه به یو منزل پویلین تعمیرونه ولري او د تماشاچیان د ناست ځای لپاره به په طبیعي ډول غونډۍ جوړ شي، تپې به جوړ شي چې په شین چمن به په زرغون شي او ونه به پکې کېنول شي. په یاد کمپلیکس کې یو سرلوڅي یا اؤټډور اکاډمي جوړیږي چې 15 ځایونه به ولري چې د پلیرانو لپاره به سونا، جکوزي، د آوازۍ حوض هم شتون ولري. شپږ کالو په شاوخوا کې ورغول شي چې مکمل ټول رغنیزې چارې تکمیل شي. لګښت د 45 میلیون ډالر په شاوخوا کې دی. د ریاست الوزرا مقام دفتر رئیس مولوي عبدالواسع د دې ډول پروژو پیل د اسلامي امارت د ملاتړ پایله وبلله او له سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پانګونه وکړي. امارت د هلې ځلو قربانیو د امنیت نتیجه ده چې نن یو داسې لویه ستره افتتاح کیږي. ټول افغانانو ته مو دا بلنه ده او د دوی څخه دا آرزو لرو چې پر ځای د دې چې په نورو بهرنیو ممالکو کې پانګونه کوي، را دي چې په خپل افغانستان کې پانګونه وکړي او کوشش به کوو چې خپل ملک خودکفا په هر بخش کې. د اولمپیک او بدني روزنې عمومي رئیس احمد الله وسیق وویل چې داسې معیاري ورزشي کمپلیکس جوړېدل د ده له لویو ارمانونو و او خوښ دی چې دغه ارمان عملي کیږي. ډېر خوشحاله یم چې افغانستان نن د یوې داسې سترې حیاتي رغنیزې پروژې شاهد ده چې په دې نږدې تیرو وختونو کې موږ دغسې یو حیاتي پروژه نه دی لیدلی چې افتتاح سي. دا ویډیو ما کتله، باور وکړئ چې ډېر زیات د خوښۍ احساس مې وکړ. زموږ یو دغه ارمان و چې په افغانستان کې دغسې په یو نړیوال معیار او سټنډرډ برابر داسې کمپلیکس ولرو چې په زرګونو کسان دې په یوه وخت کې د کرکټ له لوبې څخه لیدنه وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف وویل هغه پوښتنې او اندېښنې چې خلکو د دې پروژې په اړه لرلې نن یې په عملي ډول ځواب ولید. کرکټ لوبغاړی نه لرو یا نړیوال سټنډرډ میدان لرو، انشاءالله دا ارمان به هم پوره سي. نړیوالې سیالۍ به هم انشاءالله دلته وګوري او دغه دی نن یې ټول ولس ته د دې سټیجه مبارکي وایم چې نن داسې یو ستره ملي پروژه چې نن یې موږ دپاره یا تعداد بدو خدای تعالی دې بختور کړي افغانستان ته، دې ولس ته کرکټ بورډ ادارې. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ځوانانو راډیو ته د هغو نیوکو په اړه خبرې وکړې چې ګواکې د کرکټ بورډ پروژې یوازې نمایشي بڼه لري. نوموړي وویل کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم ګڼ کارونه عملي کړي دي خو ورته ځانګړي مراسم نه ونیول شوي. تاسو د نمایش خبره وکړه، د هغې افتتاح ته هېڅوک نه دي ورغلي. که لاړ شئ هلته د ولس نه پوښتنه وکړئ، 4 کاله پخوا هلته لوبغالي نه، اوس لوبغالي شته. دغسې 11 اکاډمۍ موږ جوړې کړې دي. نو تاسو به نه وي لیدلي چې کله موږ د کومې اکاډمۍ افتتاح ته هم ورغلي یو. نو فکر کوم د نمایش خبره نه پوهېږم څه رقم به خلک کوي. دې لوبغالي پخوا موږ تر څو چې ځمکه موږ ته نه وه سپارل شوې، موږ کله هم دا خبره نه ده کړې چې موږ د لوبغاړي باندې کار شروع کړو یا څه شی. کله چې موږ په دې مطمئن شو حکومت ځمکه راوسپارله، دا د افتتاح وکړه، نور به د الله نه خیر غواړو انشاءالله. ګډونوالو د کابل نړیوال کرکټ کمپلیکس د جوړونو چارو پرانیسته د افغانستان د ورزش او کرکټ لپاره مهم ګام وباله او هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به افغانستان د نړیوالو سیالیو د کوربتوب لا زیات فرصتونه ترلاسه کړي. دا غونډه په داسې مهال ترسره کیږي چې افغانستان په نړیواله کچه د کرکټ په ډګر کې د پام وړ پرمختګ کړی او تمه کیږي چې دغه ډول بنسټیزې پروژې به د هیواد د ورزش راتلونکی لا پیاوړی کړي.